په دې ویډیو کې موخه دا ده ترڅو موږ دغه درې عددونه وګورو چې په دغه عددو کې چې 2 3 4 5 6 9 او 10 دي په کوم یو پوره ویشل کیږي. ډېر غور به مو په ثبوت نه وي. دلته لومړی راځم دوه ګورم چې دا عددونه په 2 پوره ویشل کیږي که نه. هر کله که د یو عدد لومړی رقم یعنې دا رقم جفت عدد یا هم صفر و نو دا عدد بیا په پوره توګه په 2 ویشل کیږي. نو دا عدد دلته 8 دی لومړی رقم نو دا په 2 پوره ویشل کیږي. دا عدد په 2 ویشل کیږي. اوس راځم دا عدد ګورم. دلته دې عدد کې لومړی رقم صفر ده نو په دې معنی سره دا عدد هم پوره په 2 ویشل کیږي. همداسې راځم دا عدد ګورم. دلته لومړی رقم 15 ده نو دا په 2 نه ویشل کیږي. دلته 2 نه لیکم. اوس راځم 3 ګورم. هر کله که تاسو غواړئ په دې پوه شئ چې یو عدد په پوره توګه په 3 ویشل کیږي که نه تاسې باید رقمونه سره جمع کړئ. مثلا زه غواړم په دې عدد پوه شم نو رقمونه سره جمع کومه 2 جمع و جمع 9 جمع 9 جمع 15 جمع 8 جمع 8 دا مساوي کیږي 2 و 9 9 9 18 17 او 9 22 22 او 15 22 22 او 8 40 40 او 8 کیږي 8 40 نو 8 40 په 3 ویشل کیږي. که بیا هم تاسو مطمئن ناست دا کوئ چې جمع کړئ 4 او 8 کیږي 12. که بیا هم مطمئن ناست دا هم کوئ چې جمع کړئ 1 او 2 کیږي 3. نو دا عدد په 3 پوره ویشل کیږي. اوس راځم دا عدد ګورم. دلته دا جمع کوم 15 شپږ 11 11 او کیږي 18. نو د دې عدد د رقمونو مجموع څومره شوه 18. نو 18 خو په 3 کیږي. که بیا هم په مطمئن نه وي بیا هم کوئ چې جمع کړئ 1 او 8 کیږي 9. نو دا هم په 3 پوره ویشل کیږي. اوس راځم دا عدد ګورم. د دې عدد رقمونه هم سره جمع کوم 1 0 0 خو 1 کیږي 1 او کیږي 8 8 شپږ 14 او 15 کیږي 19. نو 19 خو په 3 نه ویشل کیږي. دا عدد په 3 هم نه ویشل کیږي 3 هم نه لیکم. اوس راځم 4 ګورم. په 4 کې په یاد ولرئ هر وخت که موږ غواړو یو عدد باندې پوه شو چې په 4 پوره ویشل کیږي که نه باید لومړي 2 رقمونه یې وګورو. که لومړي 2 رقمونه یې په 4 ویشل کېدل پوره عدد په 4 ویشل کیږي. مثلا دا عدد دلته 8 دی 8 خو په 4 ویشل کیږي ځکه 2 4 8 2 4 8 22 دفعې نو دا په 4 ویشل کیږي. یا هم کوئ چې دا عدد وګورئ. دلته 2 رقمه اویا دي نو اویا په 4 نه کیږي. که تاسو په یو عدد مطمئن نه وئ کوئ چې هغه داسې وویشئ ځکه لکه دلته زه اویا په 4 غواړم وویشم. دلته 1 ضرب 4 4 دا که منفي کم 3 پاتې کیږي 0 او 1 ضرب 4 کیږي 28 دا که منفي کم دلته 2 باقی مانده یا هم پاتې لرم د دې لپاره دا په 4 پوره نه ویشل کیږي نو دلته 4 هم نه لیکم. اوس راځم دا عدد ګورم. دلته د دا عدد لومړي 2 رقمونه سیدي شپږ او 15 یعنې 15 شپېته دي. نو دا 15 شپېته په 4 نه ویشل کیږي ځکه 1 4 بیا دلته 2 نور پاتې کیږي 40 بیا کیږي شپږ 4 40 بیا هم یو دلته پاتې کیږي او باقی مانده په 4 هم نه ویشل کیږي. اوس راځم 15 ګورم. د 15 سره ډېر ساده ده چې تاسې حتما پرې پوهېږئ. هر هغه عدد چې لومړی رقم 0 یا 15 وي هغه په 15 پوره ویشل کیږي. نو دلته 8 دي دا په 15 نه ویشل کیږي. دلته لومړی رقم 0 ده نو دا په 15 ویشل کیږي. دلته لومړی رقم 15 ده او بالاخره دا عدد په یو عدد پوره ویشل کیږي چې دا هم 15 ده دا هم 15. اوس راځم شپږ ګورم. هر کله که غواړئ پوه شئ چې یو عدد په شپږو پوره ویشل کیږي که نه باید هغه عدد په 2 او 3 په یو وخت کې وویشل شي. دا عدد په 2 او 3 ویشل کیږي نو په شپږو هم ویشل کیږي. دا عدد په 2 او 3 ویشل کیږي نو په شپږو هم ویشل کیږي او دا عدد خو نه په 2 کې نه په 3 نو دا په شپږو هم نه کیږي. اوس راځم 9 ګورم. د 9 سره دا هم 3 ته ډېر ورته ده. باید رقمونه سره جمع سي بیا مجموع د رقمونو باید په 9 پوره وویشل سي. دلته دا رقمونه مو جمع کړل 48 نو 48 په 9 نه کیږي ځکه دا دواړه سم بیا جمع کړل 12 کېده نو دا په 9 نه کیږي. راځم دا ګورم.
د ده رقمونه ما مخکې د دریو د ویشلو په وخت کې جمع کړي ول 18 کېدو، نو 18 خو په 9 کېږي. که بیا هم مطمئن ناست دواړه سره جمع کوي 1 او 8 کېږي 9، نو 9 خو په 9 کېږي، نو دا عدد په 9 پورا ویشل کېږي. همداسې دا عدد د رقمونو مجموعه 19 کېده، نو دا عدد په 9 هم نه کېږي. اوس دا 9 هم خلاص. اوس راځم لاس ګورم. دلته په لاسو کې د ویش د وړتیا قانون ډیر ساده ده، ستاسو هم حتما پرې پوهیږئ. هر هغه عدد چې لومړی رقم یې 0 وي نو هغه په لاسو حتما ویشل کېږي. دلته د لومړی رقم چې ده 8 ده، نو دا په لاسو نه ویشل کېږي. دلته لومړی رقم چې ده 0 ده، نو دا په لاسو ویشل کېږي. او دلته چې لومړی رقم چې ده 15 ده، نو دا هم په لاسو نه ویشل کېږي. یا هم که په بل ډول ووایي هر هغه عدد چې هم په 2 او هم په 5 ویشل سي، مثلا دا عدد هم په 2 کېږي هم په 5، نو دا عدد په لاسو هم ویشل کېږي. نو زه هیلهمند په دې یم چې له دې ویډیو نه تاسو د ویش د وړتیا قانونو په اړه یو څه اخیستي وي او یو څه پرې پوه سوي واوسئ. د ثبوت او نورو جزیاتو په اړه به انشاءالله موږ د خان اکاډمي پښتو په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته پوره معلومات درکړو. دا فقط یوازې یوه لنډه کتنه د دغه عددونو د ویش د وړتیا قانونو ته وه. نو زموږ دا ویډیو هم همدلته پای ته رسیږي.